سلام او آزاد جرگې ته ښه راغلاست. افغانستان له ګوټ څخه دلته موږ سره لسګونه میلمانه په نننۍ آزاد جرگه کې برخه لري. سپاس از تمام شما هموطنان عزیز که امروز هم با ما هستید و بیننده و شنونده برنامه جرگه آزاد هستید. برای بحث در رابطه با موضوع امروزی برنامه ما سه مهمان عزیز را با خود داریم. هر یک جناب ویس احمد برمک، وزیر امور داخله، جناب دیگر جنرال خدایداد هزاره، کارشناس امور نظامی و همچنان وزیر سابق وزارت مبارزه با مواد مخدر، و همچنان بانو هیله ارشاد، عضو ولسی جرگه. نن په افغانستان کې په امنیت غږیږو. د افغانستان د خلکو په هر وګړي پورې تعلق لري او په تیرو 14 کلونو کې د هر کال په تیرېدو سره له بده مرغه ناامني زیاته شوې ده. داسې دلایل څه دي؟ ډېرو خلکو ته کیدای شي مختلف دلایل ولري. نن به له چارواکو او دارنګه له کارپوهانو سره په همدې مسئلې باندې بحث کوو چې څنګه په افغانستان کې امنیت ټینګېدای شي. صحبت ها را آغاز می کنیم. در ابتدا می خواهیم از هر سه مهمان عزیز ما یک به صورت کوتاه و در رابطه با وضعیت امنیتی افغانستان در حال حاضر در رابطه با او صحبت هایشان را داشته باشیم. در ابتدا جناب برمک، در ابتدا می خواهیم صحبت های شما را داشته باشیم. وضعیت امنیتی افغانستان در حال حاضر چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حکومت افغانستان و خصوصا نهادهای امنیتی شما فعلا صاحب یک استراتژی 4 ساله هستیم که با اساس استراتژی یا راهبرد 4 ساله امنیتی هر ارگان امنیتی وظایفش بسیار مشخص است. وزارت دفاع افغانستان برنامه عملیات نصرت که طرح‌ریزی شده انشالله خدا خواسته باشه در مسائل مشترک با همه ارگان‌ها در سال پیشروی از تطبیق خواهد شد. حالا به صورت کل گفته میتونیم که دولت افغانستان، نیروی امنیتی شما در 4 گوشه افغانستان در تمام جغرافیا و تمام ارضی کشور تحت کنترلش است. در بعضی مناطقی که مخالفین مسلح حرکات فرسایشی دارن، طبعا نیروی امنیتی شما خصوصا نیروی وزارت دفاع و وزارت داخله هنوز امنیت ملی مشترکاً در برابرشان میرزمیم. تشکر شاه صاحب. تاسو چې ورته ګورئ د خلکو د اساسي په توګه وضعیت څه ډول درته بریښي؟ مننه. سلامونه تاسو ډېر محترمو میلمنو ته او د میز ګډونوالو ته او تاسو لیدونکو ته وړاندې کوم. زه هم په دې نظر یم چې ګورئ د 2014 کال نه را په دې خوا ورځ په ورځ امنیت خرابېږي او د دې علت به بیا پس ته ووایو چې ولې داسې حالت راځي. خو یو شي ته چې زه ډېره له خپلو هېوادوالو نه دا تمه لرم او دا هیله کوم چې کله چې خلک له خپل حکومت سره یا دولت سره یا چارواکو سره لاس یو نه کړي او همکاري ونه کړي، حکومت یا دولت په تنهایي باندې هم کار نشي کولی. کوي که نه کوي؟ وګړي کم کوي، وګوره ډېر فعال رول نه لري او حکومت هم لږ ځان له خلکو نه لرې کړی ده، په ډېر امنیتي مسایلو باندې بوخت دي. هغې لپاره دغه ارتباط لږ هغسې که یو د ثانیه نور هم وقت بیرته به درته وقت درکړو. جنرال صاحب هم په همدلته را شریک و. جنرال صاحب نسبت به سال گذشته چگونه ارزیابی دارین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در افغانستان موضوع امسال و پارسال نیست. 40 سال است که در وطن ما جنگ جریان دارد. اگر یک مقایسه کنین کدام سو روان است؟ ما میایم دمی بسیار کوتاه. جنگ در افغانستان جریان دارد، اما ملت افغانستان تا هنوز هم معنای از این جنگ نمیفهمه. جنگ های نیابتی در کشور است، جنگ های از بیرون در کشور است، تروریسمی بین المللی در اینجا فعال است، کشورهای همسایه داخل است. ملت افغانستان ارتباط داره که چطور میتونه امسال در سالهای گذشته در 40 سال چطور میتونه که جنگ مهار سال گذشته خوب بود امسال. خب ملت افغانستان، قوای مسلح افغانستان در اجرای فعالیت‌های محاربی بسیار مصروف بود و هیچ ولایت افغانستان به فضل مرحمت خداوند سقوط نکرد و بالاخره تحت کنترل قوای مسلح افغانستان است. اما متاسفانه جنگ‌های روانی است که علیه قوای مسلح ما میگه دشمن به شکل دسته جمعی آمد، دشمن 500 نفر بود و هیچ وجود تر نیست. ما مسلک ما کماندو هست و ما فکر میکنیم که در جایی که حمله میشه از 10 نفر از 20 نفر قطعا اضافه نیست. پس چرا راپور میده که 20 تا کشته شد، 60 تا کشته شد؟ اگر 10 نفر حمله میکنه 60 کشته از کجا پیدا میشه؟ ببینین اینجا کی ملامت است؟ اینجا رسانه ها ملامت است. رسانه ها افراد گپای راپورهای بسیار عجیب غریب از هر جایی میاره. وظیفه رسانه ها است که باید به ملت افغانستان، به حکومت افغانستان، به تمام حاکمیت افغانستان باید کمک بکنه تا که دشمن مهار شود در افغانستان. بحث را ادامه میدیم. اشتراک کننده گرامی که در تالار حضور دارید، اگر سوال دارید میتونید دستای خود را بلند کنید.
خب میریم تا نخستین سوال برنامه رو داشته باشیم، اما دوستان عزیز فراموش نکنید که برنامه جرگه آزاد پل ارتباطی است میان شما و مسئولین. اگر میخواهید نظریات و سوالات خود را در رابطه با موضوعات برنامه جرگه آزاد با ما شریک بسازید، پل‌های ارتباطی برنامه جرگه آزاد در اختیار شماست. ډیر افتخار او دیوال ځای ده چې نن موږ له خپلو مسؤلینو چارواکو سره له نږدې وینو او خپل هغه درد او غم چې مو په زړه کې له کلونو راهیسته ساتلی و او د دوی حضور ته یې وړاندې کوو. نوم مې احسان الله ده او د غزني ولایت نه راغلی یم. تاسو سره مې په آزاده جرګه کې ګډون کړی. له چارواکو مسؤلینو نه مو پوښتنه او غوښتنه دا ده ولې د همیشه موږ وایو چې ولس همکاري نه کوي. د دې علت څه شی ده؟ ولې د ولس زړونه موږ لاسته را نه وړای سوای په دومره وخت کې؟ د دې علت څه ده؟ اینه د ولس دومره یاغي ده چې د تاسې هغه همکاري او هغه نیکي او کومکونه د هغوی سترګو ته نه درېږي او که حکومت څه کړي نه دي. جناب برمک. تشکر. مننه ورور. هغه پوښتنه چې تاسو وکړه زه فکر کوم چې تر اوسه هم د ستاسې امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې وطن کې زموږ د خلکو ملاتړ ورسره ده او شته، او په دې خاطر ده چې په هر ځای، په هر ولسوالي، په هر ولایت کله چې داسې یو وضعیت راپېښېږي چې د دشمن که طالبان دي که داعش دي که هر څوک دي کله چې دوی حمله کوي بیا د خلک حمایت ده چې اردو هم هلته مقاومت کوي، د پولیس هم هلته. یعنې زه تاسو ته داسې وایم چې ته خو خپل هم حتما زه مطمئنم چې وضعیت په خپلو سترګو کې لیدلی، په غزني کې، په اندر کې، په نور ولسوالۍ چې وضعیت دومره ښه نه ده. خلک هلته ولاړ، پولیس د یو کلشکوف سره په خپل پوسته کې ناسته هلته مقاومت کوي او مرمي هم کله چې راتمامیږي بیا هنوز هم هلته مقاومت کوي. یعنې داسې یو وضعیت راپېښ سوی نه ده تر اوسه چې پولیس یا اردوی ملي خدای نخواسته خپل موضع او خپل سنگر همداسې تر کړی و او تښتېدلی و. داسې وضعیت تر اوسه راپېښ شوی نه ده. قبول ندارین که شاه صاحب گفتن نه که هنوز من مردم سر مسئله گپ میزنم. یعنی حمایت مردم اگر نباشه، یعنی جغرافیایی که امروز تحت حاکمیت دولت است و نیروی امنیتی شما هست، اگه حمایت مردم نباشه خود دشمن با این حرکات فرسایشیش حال خدا نخواسته شاید وضعیت افغانستان در مجموع قسم دیگه می بود. قماندان امنیت وقتی که بره با مردم داخل تماس شود، قبول دارید که یک مشکل بوده دیگه. یک مشکل بوده و حالا من بر شما میگم هنوز این مشکل هست، باید رفع شود. ما باید حقایق نمیتونیم کتمان کنیم در کشور. ما باعث وزیر داخله شما کسایی که در کابل زندگی میکنن، شما شاید در جیران باشین نباشین، من در جیران شب در کابل میگردم، دمی اوضاع شهر، دمی سرکای شهر، حتی در داخل شهر ما در یک جای ساده میشم پوستن انداختیم. پس اون خاطر ما برای د دې ورور په جواب د داس وایم چې د خلکو ملاتړ او حمایت قاطع شته موږ سره، او د دوی حمایت ده چې اوس زموږ امنیتي او دفاعي چارواکي چې دي، مسؤلین چې دي، په هر ځای چې دي خپل وظیفه اجرا کوي. منتها زه داسې وایم چې په افغانستان چې همداسې جناس ویل دلته خو ډېر لاسونه دي چې مداخله کوي د منطقې په سطح، د جهان په سطح، د تضاد منافع نشته، سیاسي، نظامی، امنیتی، اقتصادي، دا ټول تضاد منافع چې دلته د هیوادونه چې اوس دلته کوزرم لري که د افغانستان نه بهر هم دي، دوی خپل هغه منافع لري. په دې خاطر په افغانستان کې متاسفانه دا جنگ نیابتي چې تاسو وایي تر اوسه هم ادامه لري، خو موږ هم د دوی په مقابل خپل هغه موقف لرو، مبارزه کوو تر څو چې د خپل خلک حمایت سره وکولی شي چې په دشمن کې پیروزی او کامیابی ترلاسه کنیم. باز هم سوالات اشتراک کننده عزیزی که در تالار هستند را می‌خوایم داشته باشیم. دوستان عزیز اگر سوال دارید میتونید دستای خود بلند کنید. خب میریم تا سوال دوم برنامه رو داشته باشیم، اما اگر دوستان عزیز خواهانی هستید که در برنامه جرگه آزاد من حیث اشتراک کننده اشتراک کنید، شماره تماس برنامه در اختیار شماست. بفرمایید نامتان از کدام ولایت تشریف آوردید؟ نام جلیل است، از ولایت فرا آمدیم. سوال ما است که چند روز پیش ما شاهد از بودیم که خود مرکز ولایت فرا در انتظار هجوم طالبان را داشت. دومی که امی بودن عساکر ناتو و در رأسش امریکا در افغانستان و پیمان امنیتی ای چی معنا؟
آیا به نظر شما پیمان امنیتی خودش یک وطن فروشی نیست؟ ډیره زیاته مننه وزیر صاحب، که اجازه اول به جنرال صاحب ته فرصت ورکړو. وړاندې جنرال صاحب تاسو ویلي چې ډله ییز بریدونه نه کوي. دا د فراه مثال ورکړه، په دې خبرونو کې هم څو وخته مخکې میاشت مخکې همداسې راځي ډله ییز برید په د فراه ښار تقریبا محاصره و. تاسو وایي چې دوست عزیز، ولایت فراه یک از ولایت‌های بسیار کلان و بزرگ افغانستان است. در سرحد با پاکستان و با ایران موقعیت داره. ما وضعیت امنیتی ولایت فراه را بسیار دقیق کنترل میکنیم. از سقوط ولسوالی اناردره ما خبر داریم. نقصی که در ولایت فراه صورت گرفته عدم هماهنگی بین ارگان‌های قوای مسلح افغانستان است. مردم در ولایت فراه همکار بود، چون هماهنگی در بین از اونها متاسفانه وجود نبود. دوباره یک شرایط به وجود آمد. مداخله‌های دشمن در ولایت موجود بود، چون حال قوای مسلح و اردوی افغانستان و وزارت امور داخله منطقه را تحت کنترل دارد. بسیار شدید مشکل حل شده عدم هماهنگی؟ مکمل مشکل ولایت فراه حل است. او ایاشاوی باتا وزیر صاحب پاسخ کمک واضح‌تر بر شما بگیم، چون مردم افغانستان صدای ما را میشنوه. باعث مسئول وزارت داخله همینطور که جنرال صاحب گفت مشکلات در سطح هماهنگی بین نیروهای امنیتی و دفاعی وجود داشت در گذشته، البته در گذشته بود، بحث گذشته. و به ارتباط ولایت فراه خصوصا تمرکز دشمن بالای خود مرکز شهر در این یک ماه آخر یا بیشتر بگیم بسیار زیاد افزایش یافته بود و خوشبختانه با یک آرایش مجدد نیروها و رهبری نیروهای امنیتی تمام نیروهای امنیتی را یک تجدید قوا کردیم، یعنی تجدید نظم و دیسیپلین برشان کردند اونجا و داخل شهر فراه 3 کمربند امنیتی ایجاد شده. متاسفانه که نیروهای پلیس در اونجا با کمبود بسیار جدی پرسنل مواجه بوده از گذشته. البته حال نگوین که وزیر داخله ما عفو میشه که مسئولیت وزارت داخله را گرفتیم. رهبری امنیتی فراه در مجموع تغییر خورد، رهبری حکومتیش تغییر خورد، والی جدید رفت، قماندان امنیت جدید رفت، پرسنل امنیتی مربوط وزارت داخله در سطح رهبریش تغییر کرده، به این ترتیب قماندان لوا تغییر کرد، رئیس امنیت تغییر کرد، هم از رؤسا و رهبری ارگان‌های امنیتی همش تغییر کردند. به ارتباط پیمان امریکا نه خیانت ملی است. کشورها همه کشورها حق دارند که در مقاطع مختلف تاریخیشون بنابر ضرورتایشون ضرورت است، بنابر ضرورتایشون و تهدیداتی که در منطقه متوجهشون میباشه حق دارن پیمان امنیتی داشته باشن. عربستان سعودی با امریکا پیمان داره، کشورهای دهها کشورهای اسلامی دیگه مصر با ایالات متحده آمریکا پیمان داره. هر کشور منافع اولیای خود و کلی خود از نقطه سیاسی، اقتصادی، امنیتی میسنجه و وارد یا داخل پیمان‌های استراتژیک با کشورهای همپیمان خود میشه و دو هیچ کدام مشکل هم نیست. بانو ارشاد، وضعیت امنیتی ولایات، وضعیت امنیتی حال حاضر ولایات نسبت به 1-2 سال گذشته رو خودتان چگونه ارزیابی می‌کنید؟ تشکر. اگه اجازه تان باشه به سوالای دوستام کم اشاره داشته باشیم. ببینید پیشتر گفتیم برادر ما احسان لورو را مجدد سلام دتا توړاندې او خرغلی غزنین اینا یک سوال داشتن برادر دیگه. ما اول خزم برادر خود پرسان میکنم که پیمان امنیتی رو متنش شما خوانده؟ امروز اگر پیمان امنیتی تان امرای امریکا نمی بود، جزئیات وزیر صاحب تشریح کرد، اسکرتان ماش خود از کجا میکرد؟ اسکرتان نان خود از کجا میکرد؟ بوت و کالای خود از کجا میکرد؟ یکی. دوم، هیچ نوع شرم نیست که یک کشور تنها به خاطر امضا کردن که ماش بده یا امنیت هم خوب شود. نه گوش کنید، اگر ما امروز پیمان امنیتی نمی داشتیم، امی تمام مصارف که سالانه یا 6 میلیارد دلار است بخل مگر اشتباه نکرده باشم وزیر 5 میلیارد تقریبا نیروی امنیتی کمک تنها 5.1 نیروی امنیتی ما رو کمک میکنه. این ما از کجا میکردیم؟ در پیمان امنیتی بر ما گفتن نشده، عطایت واضح هم بر ما گفتن طرف امریکا که وظیفه ما آمدن به اینجا از بین بردن القاعده بود. القاعده از بین رفت، وظیفه ما ختم است. در پیمان امنیتی آمده که 5000 عسکر به خاطر تربیت عسکر شما ما نگاه میکنیم و سفارت ما را نگاه کنه. در کجا گفتن که تمام کارا را امریکایی‌ها بکنن یا تمام کار یا پیمان امنیتی خدای نخواسته یک خیانت بود؟ این بعض مردم میگه که از کشورهای همسایه اینا تحریک میشن به خاطر که کشور همسایه نمیخواد که ما همچین یک پیمان را با امریکا و یا با کدام قدرت دیگه جهان داشته باشیم. برادر دو کلمه ګورئ څنګه درته در ډېر مهمه ده. دلته چې دی
له خیانت د ملي ایما وینې په جوش دی ځکه چې دا پیمان ته خو ما هم رایه ورکړې ده موږ ولوسته په هغې کې غلطه خبر نه و غیر له کومک نه بل شی نه و داسې خبر نه وه چې موږ ووایو چې موږ وطن واخیسته یو بیګانه یو وطن ورکړه خلاص دلته د ایران او پاکستان په هیڅ صورت په هیڅ قیمت نه غواړي چې امریکا سره موږ دا تړونونه لرو هغې لپاره هغوی تبلیغ کوي ځوانان هم په غلطه فکر ورته کوي هغه پیمان تر اوسه پورې موږ ته ګټه کړې چې هغه ورځې ګټه ونه کړه موږ دا صلاحیت لرو په مخ پیمان کې راغلي چې یو میاشت مخکې خبر ورکوو یا یې موږ جانب یا د امریکا جانب هغه پیمان چې هر دقیقه موږ غواړو لغوه کولی شما از سراسر افغانستان میتونید نظریات و سوالات خود را با ما شریک بسازید اینکه چطور با هم میریم یک ویدیوی کوتاه را میبینیم آزاد جرگه په اسانۍ موندلی او کتلی شي په ټولنیزو رسنیو مو پیدا کړئ او ملتیا مو وکړئ د آزاد جرګې خپرونې پر یوټیوب هم موندلی او کتلی شي که غواړئ په خپرونه کې راسره ګډون وکړئ په 0 شپېته اړیکه ونیسئ او یا هم خپلې پوښتنې د لنډو ویډیویي پیغامونو له لارې راسره شریکې کړئ. بیننده ای بودید که چطور میتونید نظریات و سوالات خود را با ما شریک بسازید. در کنار ما هموطن ما هستن که از ولایت کنر تشریف آوردن. بسیار خوش. بسم الله الرحمن الرحیم. زه مولوی فضل الرحمن. تاسو ټول ته معلومه ده چې د کونړ ولایت په یو تعداد ولسوالیو او سیمو باندې د ګاونډي هیواد پاکستان څخه ړانده توغندي او مزایل راتوغول کیږي او رایشتل کیږي. د مشرانو څخه مې هیله دا ده، پوښتنه مې دا ده چې ولې زموږ حکومت او زموږ دولت د دغې د مخنیوي دپاره جدي اقدام نه کوي. تشکر، ډیره زیاته مننه. وزیر صاحب مهرباني وکړئ، بیا شروع شوي دي دا توغندي. تشکر. متاسفانه که در طول سال، البته مثال عیسوی یا سال 2017 باشین و سال 1396 متاسفانه که نظامی های پاکستان با ضربات توپخانه‌ای طرف افغانستان و اینا مورد عملات راکتی قرار دادن. در جای شک نیست بیشتر از 7000 فیر راکت و حملات توپخانه‌ای به سمت افغانستانی طرف خط صورت گرفته و حکومت افغانستان در طی چندین نشست دو جانبه به سطح صدر اعظم و رئیس جمهور افغانستان و سطح وزرای دفاع، امنیت این مسائل بحث شده. هر دفعه که صحبت شده اونا دلایل خود آوردن که از جانب خاک افغانستان بالای پست‌های ما فیر شده، ولی وقتی که ما طالب معلومات شدیم و ثبوت شدیم، ثبوت رای کرده نتونستند و دلایلشان این است که یک تعداد گروپ‌های مخالف حکومت پاکستان در مناطق سرحدی ما و خصوصا ولایت‌های سرحدی ما اینا در حرکت هستند و بر علیه ما فعالیت میکنند. در افغانستان ببینید شما بین اسناد بتین، اسناد نمیتین. ما مجبور هستیم از مجرای دیپلماتیک باید عمل کنیم. ببینید یک بار رئیس جمهور گفت ما اگه مثلا سرتان فیر شد نیروهای سرحدی رو که شما حمله کنید. بله، ببینید ما متوجه ظرفیت‌های خودم هستیم و اگر در صورتی که میفهم که فیرایی که صورت گرفته تلفات و ضایعات انسانی داشتیم و در این زمان خسارات مادی هم به مردم ما رسیده، خب اگر ما باوت یک که طبعا وزارت دفاع و خود رئیس جمهور باید سرقماندان اعلای قوای مسلح میتونه که حکم فیر بده و قوای سرحدی ما که فعلا در کنار خط قرار دارن، موضع دارن، اونا میتونن فیر کنن. خب احتمال جنگ تمام عیار بین دو کشور میره، درست؟ و این طرف ما در چندین مناطق دیگه هم مسئول جنگ هستیم. تمامی ظرافت‌ها و تمامی نزاکت‌های بین دو کشور همش در نظر گرفته میشه. ما اول تلاش خود این آخرین تلاش‌های صورت میگیره از طریق عموم مجرای دیپلماتیک ما. رئیس جمهور موضوعگیریش همی است تا زمانی که اینمی ضربات توپخانه‌ای و موجی از خشونت‌های بسیار شدیدی که فعلا در افغانستان متاسفانه جریان داره، اگر تا زمان این موج خشونت‌ها و این ضربات توپخانه‌ای و سرحدات افغانستان با مناطق سرحدی افغانستان خاتمه پیدا نکنه، احتمالاً که این سفرها هم اتفاق نیفته. تشکر. دوستان اگر سوال دارید بازم فرصت در اختیارتان است. خب مایک از اون در ردیف دوم هموطن ما هستن، اگر دوستان ما لطف کنن مایک را برشان برسونن. بسم الله الرحمن الرحیم. نما سوال جنرال صاحب څخه ده. دوی وايي مخالفین ګروي حمله نه کوي، نو که په لاس نفر حمله کوي څو ورځې مخکې 10 کسه زموږ کمانډو یو ځای په شهادت ورسېدل. دا 10 کسه څنګه د 10 کسه کمانډو په شهادت ورسول؟ یو
دویم هماهنګي څنګه دو ترمنځ وي چې موږ پوسته کې نارې وي غږ کې چې موږ سره امکانات نشته مهمات هم خلاصي موږ حمایه کوي عین مرکزي دولت خبرېږي اما هغوی په معاصره په شهادت رسېږي دوی کومک نه کوي نو د څنګه هماهنګي دو ترمنځ اوسي جناب خدای سلام ډېر مننه. زموږ نقص چې دی په سوق اداره کې دی. په سوق اداره څه معنی؟ باید یو قطعه اکمالي، باید په یو قطعه کې سطح وزارت موربي پورته وي، په هغه کې تعلیم و تربیه باید پورته وي او نور خپل تامینات و خپل خندق و بلنداژ او د موضوعګان باید جوړ کړي. کماندو داسې نه ده، کماندو نورو ته نجات ورکوي. کماندو په خپل دشمن په حلقه کې نه ځي. جنرال صاحب سوال از هم می‌بخواهید چرا کشته میشن؟ نقص کجاست؟ هماهنگی وجود نداره در بین ولایت‌ها. 15 سال بعد هم هنوز مشکل هماهنگی چرا داشته باشه؟ ببینید او ترم نیستی بسیار مشکل است که ما در یک کلمه را جواب بدم. سوق اداره قوت‌ها تابعه قوت‌ها که در شرایط امروزی میگم، ما وزیرالجیش قطعات جسمای افغانستان میگیم. وزیرالجیش قطعات جسمای معنایی رو میته در یک قلوردو، در یک فرقه، در یک لوا، در یک کندک، در یک توله. تو باید در جای قطعه خود جابجایی بسازی که او را حمایت کرده بتانی. تشکر وزیر صاحب. در رابطه بتم متاسفانه که شما میفهمید که قوای کماندوی ما و قطعات خاص هر سربازی که در این بخشا تعلیم و تربیه میبینن و آموزش میبینن برای افغانستان بسیار قیمت هم میشن و خود همونطور که جنرال صاحب گفتی نیروها برزی است که اگر احیانا قطعات دیگه ما چی پیاده باشه و چی پلیس باشه درج محاصره میشه، اینا باید وارد عمل شن و جبر و جنگ بشکنانند. بیننده و شنونده‌های عزیز، بحث امروزی ما در برنامه جرگه آزاد در رابطه با وضعیت امنیتی افغانستان است. بحث ما ادامه داره اما بعد یک وقفه کوتاه. بیا ښه راغلاست درته درنو لیدونکو. په امنیت باندې غږیږو چې افغانستان کې د تیرو 14 کلونو د هر کال په تېرېدو سره وضعیت خراب شوی ده او لا هم افغانستان کې تر ټولو مهمه ننګونه چې ده د افغانستان د ولس په وړاندې ناامني ده. ارشاد صاحب اوس داسې ګنګوسې دي د افغانستان نه بهر او دننه چې دا جګړه ګټونکی نه لري او د سولې د پیشنهاد هم ولسمشر چې کړې ده، کومې خوا ته روان وي بالاخره؟ دا جګړه به ان شاء الله تعالی زر خلاص شي. زه داسې فکر کوم چې له دې نه بعد بل کال چې راځي په دې کې به ان شاء الله آرامي راسي او که غلط وایم دلته متخصصین ناسي دوی د روښنایي وچی. ما اول کې ویلم د خلکو همکاري صحیح ده. دې کې اوس موږ جګړه چې همداسې نیابتي ده، هم پکې جهان شامل ده، هم ګاونډي هېوادونه، هم سیمه. مګم په افغانستان کې به څه مشکلات لرو؟ په افغانستان کې سیاسیون مشکل لري، وکیلان مشکل لري، عام وګړي مشکل لري، رئیس جمهور مشکل لري. اول خو بل دغه خبرې نه شروع کوم چې دا عوامل دي. وزیر صاحب ټول ته راځم که صرف 2 دقیقې وخت راکړي. وزیر صاحب له ډېرې ښې خبر نه شروع کړه، وایي دغه موږ خلک یو چې بېرته خپل وطن ته خیانت کړو، که نه دغه موږ خپل افغانان یو چې بېرته خپل وطن ته خیانت کړو. اول خو د مکافاتو د مجازاتو سیستم په افغانستان کې ډېر کم ده، هېڅ اصلا نشته. نوی موږ اوس شروع کړي دي چې وی ګورو، لکه وزیر صاحب بعضې کارونه شروع کړي دي چې هغه څوک چې غلط کارونه کوي هغه مجازات کیږي. نن سبا ښه زه تاسو وایم، تاسو د ورور ګیله وکړه څنګه وایي چې د ارتباط د خلکو د حکومت لري ده، ګوتې د تاسې قطع شوه وروره، سرونه د تاسو لاړو، رایې تاسې خلکو ورکړې. موږ کېنو ډاکټر اشرف غني پارک کې، ډاکټر اشرف غني په مقابل کې څه کوو؟ مقامونه داسې ویشي لکه نقل پتاسه. دا خو د موږ د افغانانو د افغانستان حق ده، یو وظیفه چې ده هغه د یو انسان مکلفیت ده، هغه کوم افتخار نه ده، هغه کوم امتیاز نه ده. سیما حق پاتې سیما حق پاتې هلته هم دا ټول توپ په تیارې لاړو په پاکستان، هم خرڅ کړي هم مفت ورکړي. خپل ټول تیارې قوای نظامي خو نن اوس موږ نه لرو. ورم کړم دغه خلکو ورکړي که نه، دغه خلکو اوس بېرته باجګیري کوي موږ نه، دغه خلکو اوس بېرته مقامونه غواړي موږ ته. موږ په وطن کې یانې نه ده یادې دی. ګورې ښه دا موږ چې ډاکټر صاحب اشرف غني حق ته ورساو، موږ له ده نه څه غوښتنه کول؟ هغه مقرریګانې چې په مصلحتو په فرمایشو کې دي موږ دغه دې بندې کړي. ده خو باندې نه کړې چې پسې رازیات یې کړي. هو داسې نه وایم چې ټوله مقرري خرابې دي. دلته د موږ منځ کې یو ځوان ناسته وایي احمد برمک، هېڅ بل خوا نه ځم، لا ډېر ارتباط لریم دغه موضوع سره. ښه دغه راځي په رسانو کې ظاهرېږي، سړک په سر ګرځي، خلکو سره خبرې کوي، ټول خلک ترې خوشحاله دي. مکافات و مجازات سیستم یې مخکې کړی ده. موږ نیمه کابینه فرمایشي ده
نیمه کابینه د زورواکو لخوا نه معرفي شوې ده، والیان هم د زورواکو لخوا معرفي کېږي. که دروغ وایم دغه د خپلو بزرګوارانو ویلې چې دلته هماهنګي نشته، هماهنګي ولې نشته؟ حکومت دې وویشي په دوه قسمتو باندې. دغه ټول عاملونه دي د جګړې، دغه ټول عاملونه دي د ناامنۍ. موږ څه شی کوو؟ موږ په ځای دې چې د ولس استازیتوب وکړو په خپل بزنسو کې بند یو. موږ پولیس ته سړک په سر خاورې خوري او شپه ورځ ولاړ دي چې موږ امنیت ونیسي. هغه بیچاره موږ په لاسو کې موږ موټر ته نه درو، کوم درو ډز به یې په څپېړو وهو. نو ولې به له دوی نه بیرته ګیله کوئ ستاسو ته کار نه کیږي؟ سپاسگزارم ارشاد. صحبت ها ادامه در صحبت ها میفهم زیاد هست، اما میخوایم باز هم فرصت در اختیار هموطن عزیز ما بدیم که در تالار حضور دارن. اگر سوال دارید میتونید دست خود بلند کنید. به نام خداوند مهربان سلام و عرض ادب دارم حضوری بزرگوارانی که در پنل تشریف دارن و حاضرین که در تالار هستند. دلفروز شایق هستم از ولایت بدخشان و همچنان شهروند یمی شهری جنگ زده و بلا کشیده. سوال من این است که یکی از عناصر مهم و اساسی و اصلی در یک کشور داشتن امنیت است که ما امروز در افغانستان امنیت نداریم، آرامش نداریم. پس چگونه میتونیم که به آرمان‌ها و به تحقق آرمان‌های من برسیم؟ شما ببینید از بدخشان خوار عزیز امروز در هلمند چقدر عسکر از بدخشان جنگ میکنه. شما ببینید بازم سوال دیگه از دوست خودم ما میایم. امروز در ماه گذشته وزارت دفاع ملی گفت که 108% جلب و ایزار ما بالا رفته. از این معلوم میشه که مردم افغانستان با جلب و جذب قوای مسلح افغانستان سخت علاقمند است. با پلیس ملی میره. خو دیگه معنا هم داره جنرال سبی معنا داره که مقدر تلفات زیاد شده. نه تلفات به اون شکلی که جنگ زیاد شده. تلفات مردم ملکی هم زیاد تلفات داره بیچاره. ما میفهمیم، اما در یک چند نقطه‌ای که در فرا یا در چشموی ولسوالی میوند ولایت قندار یا در فاریاب صورت گرفته، ما در اونجا نمیریم. اونجا متاسفانه جناب وزیر صاحب گفت جایی که ما تلفات میتیم خیانت خود ما میکنیم. ضد عسکر خود میخوایم عسکر خود میکشیم، یا دو تنظیم یک جای است بین یک خود جنگ میکنه، بالاخره با مشکلات مواجه میشه، با عسکر کمک نمیکنه، با کسی که امروز شما ببینید که قوای مسلح شما خصوصا اردو و پلیس همه قدری که تلفات میتن معلوم میشه که نیمه سخت وطن پرست است. کسی که فرار میکنه، کسی که جنگ نمیره، او واقعا او شهید نمیشه. جناب خودت فکر نمیکنید که بیکاری هم عامل اصلی است که یک تعداد زیادی از جوانای افغان میرن در صف نیروهای امنیتی؟ خب کسایی که در قوای مسلح میره آگاهانه میره و به زور نمیره. کسی اونا رو به زور روان کرده باشه، جلب و جذب اجباری باشه که بیا تو رو ما عسکری روان میکنیم. خود کسی که داوطلبانه میره در صف قوای مسلح داخل میشه، معلوم میشه که او وطن پرست است و از وطن خود دفاع میکنه. یک انگیزه ملی داره که ما باید تروریسم، القاعده را، طالب باید از وطن باید گم بکنیم. وزیر صاحب تلفات نیروهای امنیتی افزایش یافته یا کاهش؟ خب اگر به شکل مقایسه‌ای ببینیم با سالهای گذشته، سال گذشته هم آمار تلفات و سال پیشتر از هم زیاد بالا بوده، ولی به مقایسه سال 95 و 94 سطح تلفات نیروی امنیتی ما 100 پایین‌تر است و تو بسیار بالا نرفته. وزارت دفاع در راپور خود گفت که 13% تلفات نیروهای وزارت دفاع از نظامی از یک کم شده نسبت اما خیلی من به شما گفتم نه، یعنی پایین رقم پایین فیصدی پایین نشان میده، بالا نشان نمیده. و پلیس افغانستان هم در دو سه مرحله پیشروی ما است، تغییرات ریفرم میشه. کابل شما دیدین که برای اولین بار اوضاع امنیتی برای اولین بار در 10 سال گذشته 5 بست رهبری اوضاع امنیتی شهر کابل بدون از یک کسی مداخله سیاسی کنه، بدون از یک کسی به کسی پول بده یا مثلا آوازا بود، نه میگم مثلا بود. الحمدلله از طریق یک پروسه رقابتی داخلی داخل وزارت منصبدارای کلش تحصیل کرده هستن، اکادمی پلیس خواندن، اینا با وظایف گماشته شدن. هموطنان عزیز، شما از ولایت‌های مختلف افغانستان میتونید سهم خود را در برنامه جرگه آزاد داشته باشید، میتونید نظریات خود را برای ما ارسال کنید و همچنان سوالاتی را که دارید. خب در رابطه با اینکه چطور میتونید این کار را بکنید، با هم میریم یک ویدیوی کوتاه را میبینیم. برای تماس با ما پل‌های ارتباطی بسیاری در اختیار شما قرار دارد. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما همراه باشید و برای اشتراک در برنامه با شماره تماس 0704 60 60 60 با تماس شوید و یا با ارسال یک پیام ویدیویی نظریات و سوالات خود را با ما شریک سازید.
باز هم خوش آمدید. ادامه برنامه جرگه آزاد را بیننده هستید. امروز در برنامه جرگه آزاد در رابطه با وضعیت امنیتی افغانستان صحبت میکنیم. اشتراک کننده های مختلف را داریم که از ولایت های مختلف افغانستان در برنامه حضور پیدا کردند و همچنین 3 مهمان که پاسخگوی سوالات هستند. بسیار زیاد خوش آمدید. نامتان از کدام ولایت؟ سمیع الحق د لوګر ولایت نه. خپل سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. تاسو د نوي کال لپاره امنیتي څه تدابیر لرئ؟ په کومو ځایونو کې چې تاسو عملیات کوئ، اول ته قرباني ورکوئ او بیا هغه سیمې ونیسئ د مخالفینو نه، بیا هغه سیمې تاسې له خپله نظره غورځوئ، د وخت په تېرېدو سره بیا هغې ته امنیتي پلان نه لرئ، هغه سیمې بیرته خوشې کوئ تر څو بیرته دښمن لاسته ورسي. مننه زیاته. ارشاد صاحب دا مشکل کېدای شي د افغانستان ډېرو زیاتو منطقو کې وي. تاسو هم له خلکو نه خپل ولس نه اورېدلي دي، تاسو هم بحث کې ګډون وکړو، بیا وروسته وزیر صاحب ته ورسو. زه صرف دغه غواړم ووایم چې یو وخت کې موږ 3,50,000 د خپل امنیتي نیروګانې درلودې او 1,50,000 ناټو عسکر وو. کله ناټو عسکر خو موږ تاسو ټول پوهېږو چې ښه مجهز وو. کله به چې یو سیمه نارامه شوه، ناټو عسکر به لاړل، هلته به یې حمله وکړه، دښمن به یې له منځه به یې وړ، هغه سیمه به یې خالي کړه د موږ عسکرو ته، که نه د موږ عسکر به ورغله هغه ځای به یې وساتل. اوس زموږ یو خرابی چې ده، دغه پلان هم داسې شوی د کاري صاحب له وخت نه لږ عجله په فشار په امریکا وارد شو چې زر د خپل عسکر وباسه، بې وخته ووتل، زر ووتل. اوس که حمله هم کېږي، که هغه جای هم صاف شي چې سم یو منطقه لاسته راسي، بلې منطقې کې حمله شروع شي، مقدار د موږ د امنیتي ځواکونو کم ده او هسې مسلم نه دي لکه ناټو چې وګوره 1,50,000 ناټو عسکر وتل اسانه خبر نه ده. هغوی هم هوایي امکانات درلوده، هم په ثقیله سلاحو باندې مسلح وو. دغه مشکل اصلا دلته ده، دته څوک دقیق فکر نه کوي. اوس دا چې موږ عجله وکړه چې هله امریکایي عسکر دې ووځي، یا لکه هغه ورور چې ویلې ده موږ یو ملي خیانت ده، واله امریکایان دې وځي دا شیان، دا خو یې موږ خرابي اوس موږ تر اوسه په پښو نه یو ولاړ. موږ هغه وخت دا کار کولی شو چې موږ خپله په خپلو پښو ودرېږو، لکه نن سبا چې دغه د شروع شوی چې زموږ عسکر سم مجهز کېږي، هوایي ځواکو باندې کارونه کېږي، لږ څه هلیکوپټر هم واخیستې، ناټو موږ سره ژمنه کړې چې هوایي قوت دې موږ قوي کوي. هغه وخت موږ بیا ایله ایله په خپلو پښو درېږو، هغه بادي جای چې کومه منطقه چې موږ عسکر هلته جنګېږي او بیرته یې خوشي کوي او خالي پاتې کېږي، دغه مشکل به مل شي. خو منتها فنیل نگاه به بیا وزیر صاحب. وزیر صاحب مهربانی وکړئ. ما برای جواب وطندار ما میتونم بگویم که پلان امنیتی وجود داره و در قسمت دوم که اینا سوال کردن که نگرانیشون گفتن که ساعت عملیات میشه و تصفیه میشه و بعد از او باز اردو عقب نشینی میکنه. برای هم یک تدبیر جدید نو یا خاص گرفته شده که در چوکات نیروهای وزارت دفاع در گذشته تو بوده که یک تا نیروهای که مسلح به نام خیزش مردمی و چی اینا مردم نگرانیشون عزیز که اکثر اینا به قوت‌های ملیشه‌ای تبدیل میشن پس دوباره. یعنی ما یک دوره ای از یک دهه دو دهه ملیشه سازی را بالاخره آمدیم تا سرد ساختن اردو و پلیس با پس رفتیم به همون گزینه‌های قبلی، به خاطر که از این گزینه‌ها دیگه این گزینه‌ها تکرار نشه و خدا نخواسته باز در جنجال دیگه افغانستان روبرو نشه. وزارت دفاع افغانستان یک طرح جدید روی دست گرفته که اردوی به نام اردوی منطقوی ساخته میشه که این اردوی منطقوی هم متشکل از نیروهایی که ریزرفی وزارت دفاع که قبلا در صفوف وزارت دفاع خدمت کردن و از محلات مختلف افغانستان هستند، حال فعلا تقاعد کردن و یا ترخیص شدن. از این نیروها پس دوباره اینا منسجم میشن، استفاده میشه و دمون مناطق پس دوباره تبیه میشه. مثل پلیس محلی وره. ما میخوایم که بحث پلیس محلی خو میمونه تا یک وقتی را میره به طرف تعدادش فعلا هنوز بسیار دقیق مشخص نیست. یعنی از 3-4 ولایت شروع میکنیم، شاید از 2000 و 3000 و 4000 به این شکل شروع میشن. نظر به ضرورت ګډونوالو ته دلته وخت ورکوو. هغه اخر ته که مایک وروړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ولی رحمان پوپل یم د کابل ښار اوسیدونکی. د تاسو داخلي وزارت اعلان وکړ چې په کابل ښار کې به شخصي وسلې راټول سي. په دې پلان کې تاسو څومره موافقه یې؟ ځکه چې اکثره خلک په د خوشحالي ورځې کې چې کله هوایي فیرونه کېږي یا کوم مخصوص ورځې چې لمانځل کېږي د شهیدانو هفته و امثالو هم دغه هم د ښار نظم برهم خوړل کېږي. نو په دې هکله تاسو څومره موافقه او څومره کار کولی شئ؟ مننه وزیر صاحب. هدفشان علمی پلان شهر کابل بمید. فعلا قوات‌های اردو در دروازه کابل جابجا شده و یکی از دلایلی که کار کردیم و وظایف اساسی که اردوی ملی در دروازه اردوی کابل به عهده داره جلوگیری از ورود افراد مسلح غیر مسئول
جلوگیری از امی مواد انفجاری که در توسط وسایط انتقال داده شد متاسفانه و به این شکل جلوگیری از ورود و بالاخره رفت آمد شبکه‌های جرمی سازمان یافته بزرگتر. و میمونه بحث پلیس هم در مجاورت این پوسته ها حضور می داشته باشه، کار پلیسی خود انجام میده مطابق قانون. مسائل چک اسناد ترافیک وسایطی که رفت آمد میکنه، یگان قاچاقبر مواد مخدر اینا اگر رفت آمد میکنن. بنان با اینی تدابیر جدید ان شاء الله در آینده نزدیک پوپل صاحب این زون امنیتی پایتخت که به نام زون سبز که شما ما مشهور شده، این زون توسعه پیدا میکنه، میره به طرف اطراف شهر کابل. یعنی پوستا برداشته میشه. این پوستا همه اگه شما ببینین پوستایی که قبلا در شهر کابل از پلیس وجود داشت اکثرش برداشته شده. اکثر در چهارراه شما دیگه پوستای پلیس نمیبینید. شما خبر دارین که از بندر تورخم و از مناطق سرحدی ما شما از راه عبوری موترا به نام نمک آیودیندار در وسایل جابجا میشه. اینمی افغانای خود ما خیانت میکنن، خود ما به وطن خود خیانت میکنیم. بیاین رو بگویم، چرا واضح صحبت نمیکنیم؟ پلیس هست، اما در صفوف پلیس هم خائن بوده، در صفوف قوای سرحدی هم خائن بوده. این امیالم متاسفانه در بعضی موارد اینمی خیانت ما میکنیم. ولی ببینید ولی جلوگیری کردن روان هستیم. در ترخم تغییرات آوردیم، یک باند تقریبا مافیایی که سالها بندر تورخم در گروگان خود گرفته بودن، اجاره گرفته بودن، همیشه پس کردیم. رئیس جمهور هدایت داد، کلش آوردیم کابل، بندی هستن همیاله. مسئله اصلی هم بر شما بگیم، از زمانی که توزیع کارت سلاح پروسه جدید آغاز شده، ده ها تا صدها میل سلاح شما خبر نمیشین. او را ما ضبط کردیم و فعلا در اختیار وزارت داخل است و کسایی که داخل شهر سلاح میگردن باید کارت جواز یا حمل سلاح را داشته باشند. دی پلان استراتژیک 4 ساله جنرال صاحب چی هست؟ شما در شورای امنیت کار میکنید. پلان استراتژیک 4 ساله نقش مردم بسیار برازنده است. تا زمانی که مردم در قریه دی، در ولسوالی، در ولایات، در قریه تان، دوست ما گفت که شما قریه را میگیرین اعلام میکنین، پس قوای مسئله افغانستان قدر کلان نیست که در هر قریه در هر جای ما را تقسیم کنیم. متاسفانه و از خود وظایف مشخص داره. اگر او را بسیار قوی و منظم هر جای بسازیم، امکانات محاربیوی اما قدرت محاربیوی از دست میره و نقش مردم بسیار مهم است. علمای افغانستان بفهمه، بین مردم ببینه. تشکر نقش مردم بازم بسیار مهم است. باز به دیو کوسی څنګه امنیت ښه کولی سو اوس یوه لنډه دمه اخلو. باز هم خوش آمدید. ادامه برنامه جرگه آزاد را بیننده هستید. محور بحث امروزی ما در رابطه با وضعیت امنیتی در افغانستان هست. در رابطه صحبت کردیم، صحبت‌های ما ادامه داره. امیدوارم شما هم ادامه برنامه را بیننده باشید. من ډیر زیات وزیر صاحب دی باندې بحث وکړو چې لا هم په اداره کې او په منیجمنت کې مشکل ده. دا مشکل رفقي کرا تلفات متاسفانه شته. افغانستان کې لا هم نام نشته. راته ویلی سي چې تر اوچتو تهدیدونو لاندې یا تر منځنیو تهدیدونو لاندې د افغانستان څو فیصده خاوره ده؟ در 390 ولسوالی ولایتایی که از نقطه نظر ارزیابی امنیتی ما فعلا نسبتا امن است. خب شهر کابل تهدیدات طبعا شبکه‌های توریستی هست، ولی اینجا حکومت است، حکومت مرکزی است، ادارات مرکزی حکومت افغانستان است و ولسوالی اطراف کابل است. تهدیدات به شکل متوسط یا کوچک وجود داره، اما باز هم مردم ما رفت آمد دارن، مشکل وجود نداره. پروان، کاپیسا، پنجشیر، بدخشان متاسفانه که در تهدید متوسط است. قسم دو سه ولسوالی که اونجا نارام است. به این شکل قندوز طبعا پیش ما فعلا از جمله تهدیدات بلند است که اونجا نیروهای ما آماده است. به فیصدی اگه وزیر صاحب فیصدی ما خدا نخواسته به خاطر اینکه که این باز یک تصویر منفی دیگه را برای مردم خود ما نه واقعا رو میگیم. واقعا هم است که ما مجبور هستیم ولایت به ولایت بر شما باز بررسی خود بگیم، ولی هیچ وقت فیصدی یا به شکل آماری که بعضی نهادهای دیگه میان غیر مسئولانه آمار میتن، این وضعیت عینی از کشور تو نیست. مثلا بعضی ادارات از جمله سیگار گفته که 28% نفوس افغانستان تحت کنترل که تحت مناطقی که توسط طالبان کنترل میشه زندگی میکنه. سیگار ما به ارقام و آماری که توسط نهادهای مختلف که بدون هماهنگی با حکومت افغانستان باشه، همین سیگار وقتی که همین گزارش ارائه کرده، آیا با نهادهای امنیتی و دفاعی از کشور
با ما باعث وزیر داخله ما سیگار ندیم که آمده باشه هیئت سرویش با ما شته باشه که خودت باعث وزیر داخله امی محیط امنیتی افغانستان برای ما تشریح و عدید خودت چی رقم است وزیر دفاع نگفته که شما در کدام حالت هستین تحت کنترل طالب است 23 ولسوالی نه خیر نه اشتباه میکنن فعلا 2 ولسوالی در بدخشان است یکی 2 ولسوالی در زابل است و می ترتیب در قندار است یک ولسوالی ما فکر میکنم در مجموع شاید از در تعداد ولسوالیایی که فعلا اینطور نیست که کاملا زیر کنترل چی باشه طالبا باشه حکومت از یک بخشش مردم زیر لوای حکومت جمهوری اسلامی افغانستان زندگی میکنه اما در اونجا طالبا در هسته مرکزی در یک جای آمدن حکومت عقب نشینی کرده از خود هسته مرکزی حکومت از ولسوال است ولی از هسته مرکزی ولسوالی نیست او تعدادشون شاید به 9 یا 10 ولسوالی میرسه زیاد نیست دیگه این وضعیت همین است با اجازه جناب وزیر صاحب ببینید وضعیت افغانستان امنیت افغانستان از چند نگاه باید فکر کنیم راههای مواصلاتی تمام افغانستان با مرکز کابل وصل است میدان های هوایی فعال است و رفت آمد در سرحدات افغانستان مردم شما میره و میایه هیچ نوع این را فکر نکنید که در روزگان ما فرضاً در فلانی دشت‌ها و دره‌ها مربوط طالب است یا طالب اونجا فعال است هموطنان عزیز اگر سوال دارید میتونید دستای خود را بلند کنید خب شما ردیف دوم خب دوستان تا برسون به هموطن ما و سوالشان را داشته باشم میخوایم باز هم یادآور شوم که شما از طریق شبکه‌های اجتماعی و همچنین شماره تماس برنامه جرگه آزاد میتونید نظریات و سوالات خود را با ما شریک بسازید بسم الله الرحمن الرحیم فیصل رانای د کابل څخه یم او د خپل پوښتنه له دې پیل کوم چې په جوزجان ولایت د زرداب په ولسوالۍ کې او مخکې وزیر صاحب هم فرمایل چې درې ولسوالۍ یا ولایت امن لږ خرابه ده خو دلته جوزجان هم په نظر کې نیسو تقریبا 80 سلنه ښځینه د داعشیانو لخوا د نظامي او دیني زده کړې کوي او دلته د والي ویاند دا موضوع راته نو موږ دا حقایق له چا نه واورو او مخکې تاسو ویلې چې خاصا برمک صاحب تاسو چې موږ سروې کوو نو دا څنګه دلته سروې نه ده رسېدلی او که څنګه مننه ډېر زیاته ارشاد صاحب نه مو پوښتو ارشاد صاحب د داعش څومره لوی مشکل ده دوی هم ورته اشاره وکړه په درزاب ولسوالۍ د جوزجان کې دا ورځ په ورځ په یو لوی تهدید باندې بدلیدونکی یوازې د افغانستان پخوا د افغانستان په ختیځو منطقو کې اوس کارېږي چې افغانستان شمال کې هم دوی هغه پراخېږي نفوذ یې د موږ د حکومت یو بل کمی څه ده د سخنګویانو بیخي قاطع و قیمتي راغلی ریاست جمهوري سخنګوی نه لري یو مرتضوي صاحب د هغه هم غمباده ګرځولی ده یو د داخلي وزارت او د دفاع وزارت سخنګویان رښتیا ښه دي کله کله حاضرېږي مګر ډېر باید حاضر سي ګوره د ورور چې د شورای امنیت په حصه کې یا مثلا د امنیتي تړون په حصه کې یو شی ویل ولې شورای امنیت نه حاضرېږي ولې سم سخنګوی نه لري ولې یو مشاور یا یو معاون نه راځي دغه امنیتي تړون د خلکو ته تشریح کړي څو چې دا مقرري په فرمایش باندې د غټانو په فرمایش باندې او مجازات او مکافات نه په دې لنډو وختو کې دا هغه نه برابرېږي زه وایم سخنګویان باید د حکومت هره ورځ په تلویزیونو کې حاضر سي هغه ناوړې یا ناخوالې چې صورت مومي هغې باندې رڼایي واچوي خلک د موږ په تیاره کې نه ساتي خو استخباراتي اخبار تاسې هم نشروي دوستان عزیز ادامه بحث را بیننده باشید بعد از یک وقت پیدا بیا ښه راغلاست درته وایم درنو لیدونکو د افغانستان په لومړي نمبر ستونزې باندې خبرې کوو چې هغه ناامني ده په افغانستان کې او دا د ټولو خلکو اندېښنه ده دلته موږ سره ناستو ګډونوالو په مختلفو ډولونو باندې شریکه کړله بله باز هم دوستان اگر سوالی دارید میتونید دستای خود بلند کنید تا نوبت به شما برسه خب از قطار اول نفر اول اگر دوستان لطف کنم مایک را برشان برسانند دغه لاس پورته کړی و پوښتنه یې کوله سمیجان پیکار هستم یکی از افسرهای متقاعد وزارت داخله علت چی است که پیش از اینکه عملیات در یک منطقه شروع میشه پلان نظامی افشا میشه یک سوال دیگه می داشته باشیم زما نوم جمشید جبارخیل دی لغمان ولایت څخه زما پوښتنه د جناب وزیر صاحب پرې تړاو لري دوی په خپلو خبرو کې لومړی ویل چې په افغانستان کې ځینې ډلې شته دي چې هغوی د نامنۍ لپاره کار کوي او نمایشي کارونه کوي نمایشي کړنې ترسره کوي ورانکاري کړنې ترسره کوي ولې د دوی مخه نه نیول کېږي د افغان حکومت چې د نړیوالې ټولنې همکاري هم له ځان سره لري د دوی نظامي شتون هم دلته دی خو بیا هم دغه کړنې ترسره کېږي او د ښه امنیت لپاره افغانان نشي کولی چې په ښه امنیت کې ژوند وکړي به جواب
افسر سابقه وزارت داخلی ما باید بگیم که ما سر جزئیات پلان امنیتی نرفتیم. ما صرف سر پلان گفت شما سوال کردین باعث ملت، شما همیشه نمایندگی میکنین که حکومت پلان داره یا نداره. ما مجبوریم بگیم که پلان داریم. بر کابل پلان داریم نداریم، بله باید بگیم، ولی اینکه ما جزئیات پلان ما چی است، چگونه تطبیق میشه و توسکیات تطبیق میشه، او را خودش گپ نزنیم. به خاطر در کل دنیای معمول است که اگر امریکا هست، اگر ما هستیم، هر کشور دیگه است، اونا بعضی معلومات برای عزم و یا برای حزم و خور رسانه ها و مردم میتن، ولی جزئیات نمیتن. بر ارتباط اینکه چرا افشا میشه، در اکثر عملیات ها اطلاع است که از اون گذشته هم بوده، همین روش‌های جنگ‌های نظامی و برخوردها و همینا اکثرا اتفاق میفته یا حداقل اتفاق میفته که در بعض موارد وقتی که دولت بالای دشمن ترس میکنه یا نیروهایی که در برابر یک دولت میجنگن و میرزمن باعث مخالف مسئله، خب طبعا سیستم استخباراتی هست، ادارات کشفی هست، بعضی اوقات بعض جزئیات ممکن افشا شه، ولی به این قیمت نیست که همه عملیات ها افشا شده و میشه. این یک مسئله. به او خاطر من خواستم که وضاحت بدم برشان. گروه مسئله غیر مسئول شما گفتید که بله امنیت تهدید میکنه، هستن، ولی برای اینا حکومت هم برنامه خود داره و پلان عملیاتی خود داره. شخصا ویني چې دغه ډلې لکه د ورور سي سوال وکړو کمیږي که لا هم یو تهدید ده دا غیر مسؤل مسلح خلک سته. زه خپله شخصا وزیر صاحب سره په تماس کې یم او په جریان کې هغه خلک چې موږ هم پېژانده دوی ته په ګوته کړي دي او دوی هم وعده کړې ده چې همکاري کوي. د ساتپېش مې د رئیس صاحب د امنیت په باره کې غوښتي ووایم دغه نر ښځې ټول چیغې ووایي ستونو پنجم سته. اوس وزیر صاحب هم وایي چې داسې خلک سته د موږ خپله په داخل کې داسې کړۍ سته چې خارجیانو سره په تماس کې دي، ګاونډیانو سره په تماس کې دي. مننه ډېر زیاته بحث ختمیږي. وزیر صاحب دا جنګ چې د په افغانستان کې دا د افغانانو جنګ دی که بهرنی؟ خلاصه لنډ هم د افغانانو جنگ ده، هم د بهرنی جنگ ده یو او ګټل کېدی شي تر هغه وخته پورې چې موږ د ملت حمایه ونه لرو نسو ګټلی. که سوله ونه شد څه به کوو؟ ما بر شما بر اساس شواهد و ثبوت‌های تاریخ بر شما میگم که انشالله حتما صلح در کشور میه و دشمنای وطن، کسایی که برنامه صلح که حکومت افغانستان برشون ارائه کرده اگر نپذیرفتن، حالا خود یک برنامه بسیار جامع ارائه شده، اگر اینا برنامه صلح نپذیرن به این مفهوم نیست که حکومت افغانستان و نظام از کشور و نیروهای امنیتی دفاع رد کرد. پلان بی چی است؟ پلان بی ما است که ما با مبارزه خود به خاطر مشروعیت ما، به خاطر دفاع و حراست از تمامیت ارضی کشور، خب ما چی کنیم؟ ما میدان اعلام کنیم؟ ایخو معنا نداره. با مو خاطر در یک تشریک مساوی با دنیا و اینجا با حمایت ملت خود و مردم خود ما مجبور هستیم به مبارزه جنگ کنیم به خاطر که صلح بیاید. ډیر زیاته مننه. په دې هیله باندې چې امنیت ښه سي او په افغانستان کې سوله راشي، دغه ډول بحثونه به دوام کوي. امنیت د افغانانو تر ټولو ستره هیله ده چې له تیرو 40 کلونو راهیسې په لټه کې د خلا هم نموندل کیږي. همچنان یک سپاس ویژه از تمام شما هموطنان عزیز که در ولایت‌های مختلف افغانستان بیننده و شنونده برنامه جرگه آزاد بودید. سه مهمانی که در برنامه حضور پیدا کردند: جناب ویس احمد برمک وزیر امور داخله، جناب دیگر جناب خدایداد هزاره وزیر کارشناس امور نظامی، همچنان وزیر سابق وزارت مبارزه با مواد مخدر و همچنان بانو هیلای ارشاد عضو ولسمشر. او دارنګه له تاسو ټولو ګډونوالو څخه مننه چې دلته مو نن په آزاده جرګه کې له موږ سره برخه درلوده او له درنو لیدونکو او اوریدونکو سره هم مجبور یو همدلته خدای پاماني وکړو. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان را به الله پاک می‌سپاریم. خدا نگهدار. په مخه مو